الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. دا هر یو حرف په شروع کې یو دا خبره پکاري چې دا فرد یا باریک نور سین دا غلی سین باریک رسره کې ځکه چې دا مستفل حرف دی او په القاب د حروف کې د حروف صفیریه نه دی او صفات پکې شپږ دي. همز جار نه پکې، همس شدت او رخوت نه پکې، رخوت استعاره او استفعال نه پکې، استفعال او اطباق انفتاح نه پکې، انفتاح او اذلاق او اسمات نه پکې، اسمات. سین یا مسبح اسم ربک الاعلى او د غیر متضادونه په سین کې چې دینو صفت د صفیر پکې دی، صفیر. او د دې سین د مخرج محقق دی که مقدره؟ محقق دی. څه شی دی؟ محقق. درجه د حرف چې دینو دا څه درجه لري؟ شلیوس مجموعه کې پروت دی، نو دا د حروفی ضعیفونه دی. او دا سین چې کله د میم ساکن په احکامو کې واقع شي نو بیا په دې سین کې څه شی کېږي؟ اظهار شفوي. او د احکام اربعونه په سین کې څه شی کېږي؟ اخفائی حقیقي. اوس مخکې سبح اسم ربک الاعلى، اسم ربک دلته حمزه ده او دا حمزه په وصل کې حذف کیږي. مونږ ویلي چې په نهه اسمونو کې حمزه وصلیه راغلی ده، یو پکې د اسمون والا وا، نو دا د اسمون والا حمزه څه کیږي؟ په وصل کې حذف کیږي. او کو چرته د دې حمزه ته د حرکت ضرورت پیدا کیږي نو دې باندې کوم حرکت راځي؟ کسره. څو به راځي؟ کسره. اسم ربک الاعلى بیارا لراشا ربک را فردا. درا د فار حالات سوی درې: تفخیم، ترقیق او جواز د وجهانو. بیا درا د فرلسر د پاره سو قاعده دي شپه حالاتو کې فردا او څو ځان لزان نه حساب به ته ډېر حالات هم جوړيږي اور په څو حالاتو کې بار سره کیږي؟ پنځه حالاتو کې. نو دا رای مفتوحه ده، دا راوا فرلسل کیږي. پرا کې تفخیم اصل له کو ترقیق، را کې تفخیم اصل په نسبت د لام. څنګه؟ ذکر چرا په اکثر احوالو کې فرلسل کیږي او لام په اکثر احوالو کې باریک رسل کیږي. صرف یو لام دی چې د الله ولا لام دا کلا کلا ډکلستل کیږي. نو پر دې وجه باندې پرا کې تفخیم سره اصل په نسبت د لام، نو ورنه اصل نه چې دا سه اصل چې بشان مستعلیو، ځکه مستعلیو کې ابدی تفخیم دی او شبه مستعلیه چې الف لام را حروف دي په دې کې عارضی تفخیم دی. خو به لام کې تفخیم زید دی درانا. لام چې کله لستل کیږي نو د ټولو حروفونو ډک لستل کیږي. یو زیادت ده په اعتبار د ادا سره تفخیم کی، یو اکثر احوال لی، اکثر احوال درا ډک دي او زیادت تفخیم چا کې زیادت تفخیم بلام کی. ربک رافور، ربک الاعلى دلتا الاعلى والا حمزه دا د علامه تعریف والا حمزه دا وصلیه ده. حمزه تاسو پیژنئ په اعتبار وقوع په درې قسمه را مبتدئه ده، متوسطه ده، متطرفه ده. او بل حمزه اقسام تاسو ویلي دي. خو دلته دا وایي چې ال والا حمزه همیشه لپاره یو بدا وصلیه او کو حرکت دې ته پیدا کیږي نو دا وصی فتحه او ورکول کیږي. کل اعلى وسال اعلى والا حمزه دا وصلیه ده، ځکه په حروفو کې د ال والا حمزه همیشه لپاره وصلیه او کله چې دې حمزه ته د حرکت ضرورت پیدا کیږي نو دله فتحه ورکول شي. لکه اوس مثلا اذ دی او ان دی او ان دی او الله دی، دا ټول حمزه قطعی دي، خو ال والا حمزه د لام تعریف دا حمزه وصی وصلیه وي.
لام تعریف په دوه قسمه ده، لام تعریف قمری او لام تعریف شمسی. لام تعریف قمری دې ته وایي چې کله وروسته ردینه د ابغ حجک وخف عقیم نه یو حرف راشي نو بیا په دې کې اظهار کې اظهار ته قمری وایي. او کله چې د لام تعریف ما بعد د حروف شمسیو نه کوم حرف راشي چې هغه حروف په دې بیت کې راجمع شوي دي، تبا ثم صل رحما تفض ناعم دعا سوء ظن ذر شریف للکرم، نو بیا وڅ کېږي ادغام شمسی کېږي. نو دلته الاعلی کې اظهار قمري شوی دی. ښه اظهار قمري ورته ولې وایي شمسي ورته ولې په دې کې ټیم لګي نو مخکې ولاړ شم. خو تاسې ته داسې علامه ښیمه اظهار قمري په هغه ځای کې چې کوم لام نکل شوی د لام باندې سکون موجودي په دې لام باندې تلفظ کېږي او د دغه لام نه وروسته حرف مشدد نه او کوم ځای کې چې ادغام شمسي شوی نو دا لام چې دا ساکني په غیر د سکون نه او د دغه لام نه وروسته مشدد حرف لیکل شوی ځکه چې دا لام هغه مدغم شوی کنه او بل لا چې په دې لام باندې تلفظ نه کېږي د وجه د ادغام نه چې دا مدغم شوی په ما بعد کې. الاعلى اعلى ولا همزه وسقطعيه ده. اعلى دلته ودا خبره یاد کړئ چې لکه موږ په وصل کې اعلى الذي وایو صحیح ده او چې وقف کو اعلى وایو او لیکل شوی یاد الف پکې نشته نو په دې خبره ځان پوهه کوي چې الف په مختلفو شکلونو کې راځي، کله د واو په شکل کې، کله د یا په شکل کې، کله د حمزه په شکل کې. خله نو دلته چې دی نو الف د یا په شکل کې راغلی، د الف مقصوره د چا په شکل کې راغلی؟ د یا په شکل کې. نو ته چې ربک الاعلى نو دې ته وقف بالسکون وي ځکه چې تا په علم باندې وقف وکړو صحیح ده الف ساکن وقف بالسکون شو او په حالت د وصل کې دلته به بل خبره پیدا کیږي چې هغه احتمال ساکنینو ده چې کله دو ساکنین ناشي په دو کلمو کې اولنی ساکن حرف مد نو حکم دا چې د حرف مد به حذف کیږي. نو تاسې داسې وایي اعلى الذي خلق اغا کړه زبر په حالت د وصل کې به څه شي حذف شي. اعلى الذي او چې ابتدا ته کې الذي حمزه وصلیه حذف او سبین ځکه چې موږ حذف نکړه کنه نو الذي حمزه وصلیه ادغام شمسی او دلته یو لام په بل لام کې مدغم شوه اغه اثر د لام مدغمه موجود ده چې هغه تشدید ده خو الذي التي په یو لام سره لیکل کېږي او په دوه لامونو سره نه لیکل کېږي. ها الذي ذي مدي اصلي مدي سي تدرين مونږ اصلي ذاتي طبيعي اصلي ورته ځکه وایي چې دا په خپل اصلي مقدار باندې قایم چې هغه مقدار ده قصر ده یو الف اندازې سره د دې حرف ذات باقی دی او کدا ونه شي حرف ختميږي او ذات ورته ځکه وایي چې د دې پنه ادا کېدل د حرف مد ذات باقی نه پاتې کیږي او طبيعي ورته ځکه وایي چې د دې پر خودل په طبيعت سلیمه ډېر بد لګي څنګه سره د سی وایي الذي خلق فسوى نو ذی پرې خدا نو چې کوم سره د قران پر صرف وی کنه هغه چې د سړي د خپل میواله برابر کلمه ده چې حرف پرې خدا نو الذي ذی مدی اصلي مجازي ده چې محل ته محتاج سبب ته نه محتاج محل چیرې وجود حرف مد ده یا مدی اصلي ده چې د حرف مد نه رستا حمزه او سکون نه دلته حمزه او سکون نشته نو الذي ذی مدی اصلي خلق خافردا ځکه د حرف مستعلیونه ده د استعلا 15 درجه دي اعلی درجه کې مستعلی حرف الف وروي چې حرف مستعلی مفتوح او رسته الفي دا اوله درجه شو. دویمه درجه کې حرف مفتوح دا حرف مفخم مفتوح
لکه دا چکم دی خلق قافم دی درېمه درجه د حرف مفخم مضموم ده لکه خلقو قاف ده کنه زما پیراله او څلورمه درجه د حرف مفخم ساکن ده لکه اقررتم او پنځمه درجه د حرف مفخم مکسور ده لکه قردتن دا چې ټول په یو قاف کې راجمع کړه لکه قتل اول قال ولا لکه قال قتل قتلوا اقررتم قردتن پنځه وړه درجه په دې ترتیب شو خلق فسوى خلق كم قافور او فسوى كم وقف شو وقف بالسكون مقدار الشيء ده مقدار دو حركات دي ليونو مقدار دو حركات كما يسير كنا اخو جلو سر حمزه راشي بیا خبره بدلی بیا مد منفصل ګرځي چې حرف مد نورسته حمزه راشي فسوى والذي همزه وسي حذف او ادغام شمسي ذي مديسي قدر رافور فهدى وقب السكون او مدي اصلي يعني في حكم مدي اصلي كي والذي همزه وسي حذف ادغام شمسي ذي مدي اصلي اوس ودلته کوم ودل مدي اصلي یاد کا خدا مدي منفصل لذلك دلته عام طور سره وصل کیږي نو الذي اخرج مدي منفصل او مدي منفصل دی چې حرف مد د وی کلمې په اخر کې حمزه د بلې کلمې په ابتدا کې صحیح ده دلته ګوره ذی التزان لده اخرج کې حمزه راغلی ده د مدي متصل د مدي جائزم وي ځکه چې په دې کې دا زیادت د مد چې دی دا پر خودلم جایز دی یعنی ترک د مدي فرع پکې جایز دی چې صرف قصر پکې وکي والذي قدر دا والذي اخرج لك زني عرب يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس اتقوا دس ډایرک وای کنه هغه کې قصر کوي او دې مدي منفصل تا مدي وصلم وای زګه چې دا په حالت د وصل کې پیدا کیږي اخرج کې خافور رافور او اخرج المرعى همزه وسي حذف اظهار قمري مرعى رافور را په پنځه قسمه ده را متحرکه ده ساکنه ده موقوفه ده مماله ده مرمده نو را متحرکه خصوصینو کرا دلته کې مرعى کرا ساکن رااله کله ورا موقوفه راځي کله مماله کله مرمه تاسو به پیژنئ مرعى وقف بالسكون او مدي اصلي حكم ناسك سيدا ناسك فجعله لك وقف بالسكون او تم چې په یو ساکن حرف باندې وقف کې لك عليهم خو په علم باندې وقف شي نو دام ساکن دی سیدا ځکه دا الف هغه ساکن حرف دی چې په غیر د سکون نه ساکني د حمزه او د الف په من کې لږ فرقونه دي یو فرق پکې دا چې الف ته په غیر د سکون نه ساکن ویل کېږي او حمزه چې ساکن نه نو ساکن ورته ویل نشي چې کله په سکون نه وي ساکن ورته نشي ویل فجعله هو مدي سله الصغرى دي ته وي څه ورته وي سله الصغرى کله چې د ها نه بعد منفصل دا های زمین رسه چې دنو حمزه منفصله راتلا حمزه تر الله نو بیا وسی مدي منفصلی او دې ته بیا سله الکبرى وي او که چرته های زمین رسه دغه نه وا حمزه نه وا په حالت کې چې کله بده کې سله کی نو بیا وته وي سله الصغرى دي خبره ته بیا وخت شي های زمیر کې کله سله کیږي چې ما قبل او ما بعد متحرک وي خو چې کله په دې کې سله کیږي ورسته د حمزه رااله دې ته به سله الکبرى وي او کو سله کې کېده ورسته د حمزه نه ورته د سله الصغرى وي څه ورته وي سله الصغرى لکه اعظم په دوه قسم راځي ضمیر موصوله او غیر موصوله چې کوم کې سله کیږي هغه ته موصوله وي او چې کوم کې هغه ته غیر موصوله وي دا وځي ضمیر موصوله ده
الټا پیش ته په باندې راغله ځکه چې ما بعد ما قبل متحرک دي کو یو د طرفین ساکن وي یا دوه طرفین ساکن وي پای ضمیر کې وصله نه کیږي صحیح ده ها کوئی لفظ مستثنا بلا خبره ده لك فيه مهانا غثاء کې مدي متصل واجب چې دیتا متصل د سبب په لحاظ سوی ځکه چې حرف مدن ما بعد حمزه متصله راغله ده او واجب ورته د سبب لحاظ سوی خدمت کول پکې واجب دي په اندازه خپل مقدار چې مقدار ته توسط دي حکم په لحاظ غثاء کې مدي متصل واجب احوا مدي اصلي